د شال نه وینې څاڅي، د شملې نه وینې څاڅي، د شال نه وینې څاڅي، د شملې نه وینې څاڅي، پښتون په وینو سور دی، پښتنې نه وینې څاڅي. نه ملک زما کوفه دی، نه باچا زما یزید دی، بیا ولې د زینب د لوپټې نه وینې څاڅي. دا چا ورباندې داسې زړه سپک کړی دی یارانو، تر اوسه د روانې جنازې نه وینې څاڅي. یو ځل دې اننګو ته پکې وکتل خو واوره، پنځه ورځې به اوس د آینې نه وینې څاڅي. بس نوره مه ګډېږه د خانانو په ښادۍ کې، بیګا ته به دې بیا د یوې خپې نه وینې څاڅي. دا چا د میکدې اختیار یزید ته لاس کې ورکو، رندان د تندې مړه شول د کاسې نه وینې څاڅي. نور ته په خپله پوه شه چې قاتل به زما څوک وي، خو بس ته معززو د جامې نه وینې څاڅي. منظره د اغیار د کور د سپي تپوس په کار دی، منظره د اغیار د کور د سپي تپوس په کار دی، او زما د غیرتي زمرو د خولې نه وینې څاڅي. او بیا داسې ده چې د مازدیګر دغه اخري لمحې بیا هم ستاسو دپاره دغه شعرونه په دې هیله چې ستاسو به خوښ شوي. الله دې تاسو ټول ښه ساتي، ټولو ملګرو ته، مسافرو ته چې په هر هېواد کې ملګري دي، اوسېږي، موږ ګوري، موږ برداشت کوي، هغه ټولو ملګرو ته دغه کلام د امام علي شاه منظر صاحب ډالۍ. ډېره مننه، ښه د باد او بریالي اوسئ.